دا ورو سوال کړی دی چې یو زنانه یو ماشوم له پی ورکي د مور شو د رضاعت نو آیا دې مور ته برخه میلاویږي په میراث کې او که نه چې کله دا هلک مړ شي دا چاله چې پی ورکړي دي او د هغه بچي او ښځې نو دې ښځې ته پکې برخه میلاویږي که نه دې کمې چې وله څه پی ورکړي دي الجواب نه میلاویږي ورته ځکه چې شریعت د رضاعت مسله دا سبب نه دی ګرځولی د میراث اخیستو دپاره نو دې زنانه ته په میراث کې برخه نه میلاویږي که د دې مړي نور وارثان یي او که نه په بل سبب سره دا اخیستی شي اوس کیدی شي که دا چې پی ورکړي دا نیا یي نو بیا ورته په دې په میراث کې حق میلاویږي چې نیا ده یا مثال کې خوري په نسب کې خو صرف د رضاعت په وجه دې ته برخه په میراث کې نه میلاویږي والله اعلم